ترافیکي لارښود. د یو هیواد ټرافیک په 4 ډوله تنظیمیږي چې عبارت دی د پولیس ټرافیک څخه. لکه ما چې ویني، اول تنظیم د پولیس ټرافیک په لاس دی. دوهم برقي سیګنالونه یا اشارې دي چې موږ تاسې په خپلو ښارو کې لرو. درېیمې ټرافیکي نښې یا لوحې دي چې د جادو پر سر باندې ولاړې یو لارښوونه کوي تر څو د هغه د لارښوونو مطابق ډرایوران حرکت وکړي او مخ ته ولاړ شي. او څلورم ډول چې دی چې هغه ته د حق اولیت قاعده ویل کیږي. مخکې مو هم پر دې باندې خبرې وکړې چې په افغانستان کې د راسته لاس څخه وسایط چلول کیږي. نو پر یو څلور لارې یا په یو جاده کې د راسته لاس وسایطو ته حق اولیت ورکول کیږي تر څو هغه مخ ته ولاړ شي او حرکت وکړي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې شو. شاه د اعتبار وړ نوم.